بی بی شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 8:30 تر د 8:30 بجو پورې کتلې او اوریدلې شي. قدرمنو اوریدونکو د بی بی شیرینو خبرونه ده او تاسو سره د مورنۍ ژبه په حق لا خبرې کوو. بیا به هم تاسو وایو چې د خبرونه قربانیو زمونږه شهید او زید خټک. نو بیا هم تاسو هر کله وایو په خبرونه کې زموږ سره زموږ قدرمن میلمه وحید الله قرار هم راغله دی او په خبرونه کې زموږ سره د ټلیفون په کرخه میلمه دی. نو هغه سره به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو او مهمه خبرې بدرینه پښتو چې تاسو سره مهم معلومات شریکي او دا چې هغه د پښتو ژبې لپاره څومره خدمت کوي څه لاس راوړنې لري او د دې ترڅنګ څه هلې ځلې روانې کړې دي او تاسو هغه نه څنګه کولای شئ چې زده کړې وکړئ دی باندې به ورسره وغږیږو. نو هغه ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی قرار صاحب. یو نړۍ مننه د امریکا غږ ټولو همکارانو چې وخت په خمراله د خبرو کولو موقع راکړی ده. وحید الله قرار صاحب نن څنګه چې موضوع تاسو اوریدل موږ د مورنو جبو په اهمیت باندې بیا په خصوصي توګه د پښتو چې کوم دا وخت حالت ته پاره باندې خبره اترې کوو. تاسو هم پښتو ژبه کې زده کړې دي که خپل ځان اول معرفي کې اوریدونکو ته چې تاسو پښتو سره څه علاقه لري؟ سم خبره ده. زمانو وحید الله قرار دی او د سواد زړه برخه ضلع شانګله بلکانې نه کلی کې زیږیدلې. دا محل په سواد پوهنتون کې ژورنالیزم څنګه کې سبق وایم. د څو مدیر رئیس د پښتو ژبې په شاعري کوم او د دې سره سم نثر کې هم کار کوم. زایوی پانولا او د دې په شمول یو ورسپانې لچې لیکل کوم په پښتو ژبه کې مضمون لیکم. نو قرار صاحب که تاسو دا هم اوریدونکو سره شریکي چې تاسو څنګه دې ته وهڅېدئ چې تاسو په پښتو ژبه کې شاعري پیل کړئ او د پښتو ژبې ادبیاتو سره مو مینه پیدا کړله؟ سمه ده چې د پښتو ژبه چې زموږ مورنۍ ژبه ده او د ټول د ځکلو د ټولو نوړمبای ژبه ده. نو کم قانون چې پرمختګ کړی دی کاغی ته وکتل شي نو غوي په خپل مورنۍ ژبه کې کړی دی. هغه ځکه چې په نورو ژبو کې انسان د خپل ماتي ضمیر اظهار دغه نشي کولای په خطوګه څنګه چې په خپل مورنۍ ژبه کې کولای شي. ما هم سوچ کوو چې مورنۍ ژبه زمونږه د اسانۍ سره چې د زمونږ د ټولنیز ژوند د پرمختګ کې چې هم مهم رول لوبوي. ما دا سی پیل کړ چې ما په خپل مورنۍ ژبه کې سره چې د مینه شروع شو. بیا کله چې زمونږ حالات بهر د شو چې ما نشو کولای چې احساسات مې خپل دننه ساتلې وینو ما لیکونه شروع کړو چې دا ژبه سره خو زما مینه د خپل مورنۍ ژبه سره ونو ما د مورنۍ ژبه کې لیکونه شروع کړو. صحیح. قرار صاحب یو بل پښتنه ذهن ترازی چې پاکستان کې د پښتو ژبه پاک لچ کوم رویه ده د عام اولس کده پښتنو مګورونه غي پښتو ژبه ته دومره لکه اوس موږ سره اردن کې واغو چې کڅوک انګلیسي وایي نو غي نه خلک متاثر کیږي که پښتو کې چاته غږو کې نو غو جواب هم نه درکې. دغه رویه تاسو په فکر باندې ولې خلکو کې دا احساس ولې راغله چې پښتو یو کمتره ژبه ده پای کې موږ اظهار نشو کولای یا پغه کې موږ خپل د بل چا سره رابطه نشو کولای؟ زید صاحب د مورنۍ ژبو د اهمیت په اړه خو ژبپوهان هم داسې وایي چې کم قامونه یا د کم قامونو ماشومان په خپل مورنۍ ژبو کې زده کړې نشي کولای نو هغه د احساس کم تاریخ کار کیږي او شاید هم دغه وجه ده چې زمونږ زده کړې چې دي زمونږ د نصاب ژبه یو ده زمونږ مورنۍ ژبه دویمه ده زمونږ دفتري ژبه دریمه ده. د دغې د وجې زما په خیال زمونږ قام پښتون قام د احساس کم تاریخ کار شوی دی چې زمونږ په مورنۍ ژبه کې داسې څه نشته. تر دویمه حد دا ده چې چېرته پورې چې د مورنۍ ژبې د زده کړو خبره ده نو اوس که لږ ډېر دغه څیزونه داسې کېږي چې په هغې کې سړی بیا نوکرۍ وکړي خو تر دې دمه که چا له مورنۍ ژبو ورتله نو د هغه دپاره داسې ځای نه و چې په هغې کې یعنې یو ښه سرکاري نوکري ورته میلاو شوی وي نو خلکو مجبورا بیا نورې ژبې چې دي هغه زده کول شروع کړه. لکه زما ته د افغاني صاحب یو شعر یادېږي چې موږ له د ژوند د کم تصویر رنګامیزي نه راځي خو مسله دا ده چې موږ له انګریزي نه راځي. نو
مسله دا ده چې موږ د نورو ژبو پسې ځکه ګرځو چې زما په خیال دلته چې موږ دفتري ژبې هغه دي او مورنۍ ژبې چې د نو موږ یې احساسي کم تاریخ کار شي. زموږ سره قرار صاحب په خبرونه کې ملګری دی نو قرار صاحب تر ازو تاسو ولوري ته او خبرو ته به دوام ورکو. تاسو څه ګمان کوئ چې تاسو په شان آیا داسې نور ځوانان څنګه هڅولای شي یا داسې کوم څه شته چې هغه ځوانان هم د ته وهڅي راغونډ شي او دوی د پښتو ژبې لپاره کار وکړي یا خپل مورنۍ ژبې ساتلو لپاره څه وکړي؟ ډېر ښه مهمه پوښتنه مو وکړه. د مورنۍ ژبو د لپاره کار د لپاره داسې څه شته نو زما په خیال تېر ورځ په اسلام آباد کې د پښتنو دغه پرلط چې کومو دا زموږ د لپاره تر ټولو لوی مثال دی چې د هغې دپاره زیات خلک چې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې خبر کړی شوي وو او هغوی د ټولنیزو رسنیو د لاره د پرلط نه خبرېده او څوک دغې له بیا لاړه. نو پښتانه زلمیان باید چې ټولنیزو رسنیو د لارې داسې وکړي چې خپل لیکونه چې دي څومره هغه په پښتو کې وکړي دغسې نور ملګري چې دي هغه هم دې خبرې ته وهڅوي. نو دغه هم یو ښه لار ده. د دې تر څنګ که زه خپل مثال ورکړم ما هم چېرته په دولتي کې هم نشته خو په شخصي ښوونځو کې دلته بالکل د پښتو هغه کتاب چې دی هغه نشته. نو ما هم د انګریزي زده کړې ټول عمر په دغه کې کړي دي خو چرته پورې چې یا ما دغه پیدا شوی دی نو هغه دا چې ما مطالعه کړې ده. نو که موږ داسې وکړو د نورو زلمیانو د هڅولو لپاره چې موږ ورته یو څو کتابونه د پښتو ډالۍ کړو چې وروره دا وګوره هغه که د شاعري وي او که د نثر وي نو د هغې سره هم داسې کېدی شي چې نور زلمیان چې دي هغې د پښتو طرف ته چې دی د هغې پام شي. موږ سموده مخکې په دغه خاطر باندې ځان له زما استاد ملګری احسان یوسفزي صاحب پی ایچ ډي پښتو سکالر دی نو موږ په ګډه داسې یو تحریک غونډه شروع کړو چې راځئ چې خلکو ته پښتو طرف ته دغه کړو. یو څو دکاندارانو ته چې کله موږ وویل چې تاسو خپل دومره مهزې وکړئ چې د بورډونه چې د پښتو ته کوي نو چې صرف یو څو دکاندارانو پښتو ته کړه نو نور بیا احسان صاحب وی چې ما سره بار بار رابطه کوله بار اړیکه نیوه چې تاسو اوس موږ له داسې په پښتو کې سمه املا کې ولیکئ چې موږ ټول خپل بورډونه بدل کړو. نو زما په خیال د فتح پور کلي د احسان صاحب د دې ولته چې لاړ شو نو ټول بورډونه په پښتو سړي ته په نظر راځي. ډېر ښه مثال مو ورکړو. قرار صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره په خپرونې کې ملګري پاتې شوي. موږ به غواړو چې اوس اورېدونکو ته هم وخت ورکړو چې هغوی راشي زموږ سره خپل نظر شریک کړي. تاسو ډېر خوندور او ګټور معلومات د ټولو سره شریک کړل. ډېره زیاته مننه او تاسو ته ښې چارې غواړو بریاوې غواړو ستاسو په هڅو کې. تاسو هم ډېره مننه د ژوند په چارو کې لاس بری اوسئ او ښې ورزش پې ولرئ. ډېره مننه قرار صاحب او وحید الله قرار صاحب چې ډېر یو تکړه ځوان دی د پښتو لپاره هلې ځلې کوي پښتو کې لیک لوست خو ورزي خامخا خو هڅه کوي چې نور خلک په دې باندې کانی کی او څنګه چې مثال ورکو چې هغه کمپاین شروع کو چې دکانونو بوډونو بدلو هغه کې ورته خلکو ډېر هرکلی